ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اولنو ملګرو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې قرآن کریم کې هغوی ته السابقون الاولون ویلی شوي دي او دا سرټیفیکیټ او سند ورته د الله کلام د عرش نه نازل کړی دی. د هغې تذکره مونږ کوله د دغه صحابه کرامو. دیو جن یو خبره هغه ذهن کې وساتئ، مخکې ما دې باندې خبره کړې ده د صحابه کرامو رضی الله عنهم کردار دا به د تاریخ په پاڼو کې نه ګوري، ځکه تاریخ کې خلکو ډېر دروغ شامل کړي دي. په صحابه کرامو رضی الله عنهم بهتانونه تړلي دي او هغه خلک چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم دشمنان دي هغوی پکې د خپل بغض او د عناد اظهار کړی دی. صحابه کرام رضی الله عنهم چې ګوري او د دې مقام او د دې مرتبه نو دا به د قرآن په پاڼو کې ګوري چې د الله رب العالمین کتاب دوی له کومه مرتبه ورکړې ده. یو خبره لنډه یاده کړئ، هغه دا ده که یو سړی تاسو ته تاریخ پیش کړي او په تاریخ کې راته وایي چې ګوره د پلاني کتاب او تاریخ کې دا لیکلي چې صحابو دا چل کړی او دا چلې کړی او دا چلې کړی، نو ته ورته د الله رب العالمین کتاب مخې ته پیش کړه چې د الله کتاب دا وایي. اوس موږ دا تاریخ ومنو که د الله رب العالمین کتاب ومنو؟ دویمه خبره دا ده، یو کس راولګي د هغه وایي زه د سره تاریخ نه منم، آیا دا په دې باندې کافر کیږي؟ تاریخ نه منم بس، ځکه انسانانو لیکلی تاریخ یا به دروغ یا به رښتیا. او یو کس راولګي نعوذ بالله وایي چې زه د الله کلام او قرآن نه منم، د ده په کفر کې شک شته؟ خبره واضحه ده. قرآن صحابو له کم مقام او کومه مرتبه ورکړی او ته ماته تاریخ نیغ نیغ کې چې تاریخ کې داسې لیکلي او تاریخ کې د قرآن په مقابل کې د تاریخ هیڅ حیثیت نشته. لنډه خبره دا ده، دې ته لنډه محاکمه وایي. او بل خبره دا ده چې صحابه کرام رضی الله عنهم مونږ ټیک د دا وایو او دا د ټول اهل السنه والجماعه عقیده ده چې معصوم نه و د پیغمبرانو په شان د ګناه نه، خو کمال پکې دا و چې کله ته یو خطا او ګناه شوې ده فوراً الله ته توبه کړې ده. او قرآن کریم کې چې الله رب العالمین کم ځای کې هم د هغوی یو خطا ذکر کړې ده، په مقه آیتونو کې الله د هغوی معافي ذکر کړی ده. لکه په بدر کې د الله د نبی حکم یې مات کړه، کنه غنیمتونو پسې راکوز شو، هغه 50 کسان چې نبی علیه السلام په هغه غونډۍ باندې مقرر کړي دې ځای نه به نه خوځېږئ، خو د نبي حکم مات شه. الله رب العالمین سوره ال عمران کې فرمایي چې تاسو زما د نبی حکم مات که نو ما درله ګټلی جنگ په شکست بدل که، تکلیف مې درکه. او بیا هملته الله وایي لقد عفا الله عنهم، الله دا ټول صحابه څه کړي دي؟ معاف کړي. او چې الله تعالی په د معافی قلم راخ کړو ځکه زړونه یې پاکو، د قصد دا کار نه و کړی، د نبي حکم ماتولې مقصود نه و، خو په اجتهاد کې دغه شو. چیرې بس نبی علیه السلام د حکم مقصد بګینې دا و چې زه څو پورې فتح نه راغلي هغه پورې مه راخوځېږه. اوس خو فتح راغه، مشرکان وتښتېده، دغه د غنیمتونه راټولېږي چې ورکوز شو.
الله رب العالمین هلته اعلان کړی چې ما معاف کړو انشاءالله یې معاف کړي. نو ما او تا ته بیا اجازت شته چې خوله کلا وکړو او ما او تا پې تبصرې کوو او په ټي وي باندې ناست یو په ټاک شو کې د صحابه کرامو تذکرې کوو او یا په سوشل میډیا او په فیسبوک باندې د صحابه کرامو تذکرې کوو. کیمره هم ځان ته نیغه نیولي. دا اجازت ما او تا ته نشته دی. دا اوچت خلق دی چې الله رب العالمین دوی ته د خپل رضا سرټیفیکیټ ورکړی. رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی د دوی نه رضا او دوی د الله تعالی نه رضا. د دواړو طرفونو د رضا معامله ده. بیا به زما او ستاسو کار دی چې قرآن ورته دا ووایي. نو دې وجې نه دا موږ چې دا کومه سلسله شروع کړې دي کې مقصود دا دی چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم دا ژوند په دې کې زموږ ستاسو دپاره د هدایت مختلفې نمونې پرتې دي. عجیب عجیب واقعات د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم. په دې بنا باندې منګه د دې صحابه کرامو تذکره کوو د خپل ایمان د جوړولو دپاره، د خپل هدایت د مضبوطولو دپاره. ځکه قرآن کې الله رب العالمین دا د هدایت او د ایمان معیار ګرځولی دی چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله صحابو ته ویلي که د دنیا د نورو خلکو ستاسو په شان ایمان راوړو هله به هدایت والی. ګوره د ایمان او د هدایت دپاره معیار د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم جماعت ګرځولی دی. نو د دوی په تذکرو سره زموږ خپل ایمان تازه کیږي. او دا موږ چې په هر رکعت کې وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، دغه هدایت چې د الله نه غواړو د نیغې لارې، دغه هدایت باندې الله سبحانه وتعالی موږ مضبوطوي. او دا قاعده او قانون یاد کا چې د چا تذکره دې ډیره کوله دا د دې دلیل وي چې ستا سره مینه ده او محبت دی. او چې د چا تذکرې دې ډیرې اورېدلې دام د دې دلیل وي چې ته اورې او تعالی خوند درکوي چې ستا سره مینه ده او محبت دی. او دقه مینه او محبت دا سبب دی د نجات. او دا سبب دی د چا سره چې مینه کې د هغې د تابعدارۍ حاصلولو. دا قانون دی. چا سره چې د مینه وه او د چا محبت په تا غالب شو، د چا مینه ستا زړه ته پرېوته، بیا به ته کوشش کې چې ته د هغه په شان ځان جوړ کړي. بیا به ته کوشش کې چې خپل ژوند دغه شان اختیار کې څنګه چې هغه اختیار کړی. که پوره نه وي نو څه ناڅه خصلتونه خو به د هغه په ځان کې راولي. دا کوشش کوي بیا انسان. نو الله رب العالمین توفیق ورکوي بنده ته د خپل ځان د اصلاح چې کله د داسې پاکو خلکو تذکیرې کېږي. خلک لګې د دروغو قصې کوي، حکایتونه وایي، فلانی بابا دیوال روان کړی، فلانی بابا دا چل کړی او سر یې په هندوستان کې ول او بیا راوالو ته پېښور ته راغی او فلاني ځای ته راغی. فلانی بابا چې دی هغه د مرګ نه پس بیا خپه به په ګنج کې وایي او خپه او بله خپه به په هغه صدر کې پرته وه او سر به په کوهاټۍ کې پروت او فلاني ځای کې. دا قصې دا خلک کوي چې کښېنه ورته. دې کې هدایت نشته. دغه عقیدې تباه کول دي. دا خبرې دا د دروغو قصې، دا الوتل، دیوالونه روانول او بیړۍ راویسته 12 کالو بنده بیړۍ پیراني پیر صاحب راویسته. دې کې هېڅ هدایت نشته. دا فضول خبرې دي. خبرې د دې صحابو کوه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري وو. او ټیک دا که د یو نیک سړي تذکره کوي نو هغه واقع ووایي چې په سند یې ورته ورسولی شي چې سند یې راته معلوم نه دی. او هسې هوایي سټیشن یې راکاږي لکه ریډیو چې خراب شي او هر سټیشن راکاږي. وران ریډیو د ځان نه مه جوړوه چې وران ریډیو د ځان نه جوړ کړی. بس کتاب کې کومه کرښه ګورې او تیره نقل کې. کتاب کې د کومه قصه وکتل او بس ته یې خلکو ته ویې لګې په منبر د پاس. نه، لږ تحقیق وکړه. دا خو دین دی او دا دین به یادیم د هغه چا نه ده. هر چا به خبره هم نه اوري. دې وجې نه علماو سلفو به دې نه منع کوله. وایي د اهل بدعو مجلسونو ته مه ځئ. د اهل بدعو نه علم مه حاصلوئ. علم هسې خو سره ملاقات جایز دی، په ګاونډ کې به دي غم خادم سره کولی شي، هغې کې اوس خبره نشته. خو د هغې داسې محبت په ځان راوچتول او په ځان غالب کول چې ته د هغې نه علم حاصلوي، ته زه به ترې زده کړم، څه شی به ترې زده کړم، نو علم تاله نه درکوي بلکې دین به دله خراب کړي. همدا وجه وه سلفو به دا ویلې. او امام مسلم رحمه الله مقدمه د صحیح مسلم کې هم دغه اقوال را نقل کړي دي چې تاسو د چا نه دین اخلئ هغه خلکو ته اول وګورئ. ان هذا العلم دین، دا علم یو دین دی. فانظروا عمن تأخذون دینکم، لږ وګورئ چې دا خپل دین تاسو د چا نه اخلئ. دا چا نه چې دین اخلئ د خپل عقیده څنګه ده، د خپل عمل څنګه دی، د عقیده د توحید ده، آیا دا د سنتو تابعدار دی، د خپل اصلاح په قرآن او سنت منهج شوی ده،
دا ذهن او د عقیدې د قرآن او سنت د منهج مطابق ده او که نه ده؟ که یې علم ترې واخله، د باندې چې کم علم پروت دی د قرآن او حدیث دا به تاله درکړي، رڼا به درکړي. او که داسې نه وي، عقیده ګډه وډه ده، شرکیات، هفوات، خرافات، اعمال بدعاتونه ډک دي، خرافاتونه ډک دي، نو دی به تاله څه درکړي؟ خو دوه درې ټکي به راته سم وایي او پنځم او شپږم ټکي به راته غلط وایي، عقیده به دله ټوله ګډه وډه کړي. کتاب به درته ووایي، خو د کتاب د ویلو سره سره به هغه بنیادي څیز چې عقیده ده او هغه په سنتو عمل دی هغې نه به دې محروم کړي. بنیاد یې دله خراب کړ، ټیک ده چې هسې څه ناسه یو څو ټکي دي ته زده کړو. په دې بنا باندې د دین په باب کې موږ تاسو له تحقیق او بصیرت پکار دی. دا بصیرت په موږ تاسو باندې لازم دی زما محترم ورونو. نو غرض مې دا و هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اولني ملګري وو، په هغې کې یو تذکره موږ تېره جمعه کوله د سعید بن زید رضی الله تعالی عنه چې پلار یې په جاهلیت کې توحید والا و او د پلار په حق پسې ګرځېده، شامه پورې ګرځېدلی او د یهودو نصاراو نه د حق تپوس کوه، هغوی ورته زموږ دین ته مه راځه. یهود ورته ویل که زموږ دین ته راځي د الله په غضب ککړ کېږي، او نصارا ورته ویلي زید بن عمرو بن نفیل ته که زموږ دین ته راځي د الله په لعنت ککړ کېږي. هغه ویل زه خو د الله د لعنت او غضب نه تختمه، څه وکړم؟ وایي په دین حنیف عمل کوه، د ابراهیم علیه السلام په دین. بس دعا یې وکړه، نور خو هغه ته پته نه وه، یا الله بس په دین د ابراهیم علیه السلام ما ته عمل را نصیب کړه. بس د توحید عقیده به مې شرک در سره نه کوم او بندګي کوله چې څنګه ورته الله زړه کې ورچول او ذکر او اذکار به کول او د شرکیاتو نه به ځان ساتل. نو د داسې انسان په کور کې چې کوم بچی پیدا شي خامخا د پلار اثرات پې وي. همدا وجه وه چې په اولنو مؤمنانو کې دی هم سعید بن زید د ده د زوی، ځکه پلار یې دې وخت کې وفات و. بیا سعید بن زید رضی الله عنه چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت پیغام واورېده، پته ورته ولګېده چې دا خو هغه خبرې وي چې زما والد صاحب به م کولې، خو زما والد صاحب سره خو د وحي علم نه د ابراهیم علیه السلام په ملت پوهېده نه، او دا خو د الله پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خو زبردست کار وشو، هغه د پلار ارمان مې د هغه په ژوند کې پوره نه شو، الله په ما نعمت وکړه چې آسماني دین او هغه آخري شریعت الله تعالی ما ته رانصیب. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته دی حاضر شو، او دا هغه وخت چې لا نبی علیه السلام دار ارقم ته نه دی تللی، او دې وخت کې دی نوجوان دی، ځکه د هجرت د نبی علیه السلام نه مخکې چې کوم دی قبل الهجره 22 کاله مخکې دی، د هجرت نه مخکې چې دی پیدا شوی دی. نو د هجرت په وخت کې 22 کاله ځوان، او بیا وروسته چې کله د ایمان راوړلو بالکل په ځوانۍ کې واده کړی دی، او د عمر رضی الله عنه خور په د واده وه فاطمه بنت الخطاب، او بیا هغه کور والا ورسره ایمان راوړلو. د عمر رضی الله عنه خور د عمر رضی الله عنه مخکې ایمان راوړی دی د خپل خاوند سره، او دا تقریبا بعضې وایي 14 مؤمن دی او بعضې وایي 14 کسانو نه بعد د ایمان راوړی دی. سعید بن زید رضی الله تعالی عنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدایي دعوت تاسو مخکې اورېدلي 3 کاله خفیه دعوت. نبی علیہ السلام باندې به وحی راتله، صحابو ته به هغه ایتونه وښوده، هغوی به ځان سره یادول، لیکل به، او په کورونو کې به یې د هغې تعلیمات ځان پورې او ښځې او بچو پورې محدود ساتل، بار لا دعوت نه ښکاره شوی. نو په هغه وخت کې دی سعید بن زید رضی الله عنه او د ده کور والا فاطمه بنت الخطاب چې د عمر رضی الله عنه خور ده، هغې ایمان راوړل. د اوچت خاندان، او دا تربوران هم دي، تر زامن هم دي، دواړه عدوي خاندان دي د قریشو. قریشو کې دا بنو عدي خاندان دی، ځکه دته العدوي ویلی کېږي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته العدوي ویلی کېږي، القرشي العدوي، قریشي دی، او په قریشو کې بیا د بنو عدي د خاندان دی. او دا هغه خاندانو په قریشو کې چې دا ډېر هوښیار خلک وو. دی وجه نه د عمر فاروق پلار چې خطاب چې کوم یادېږي عمر بن الخطاب، خطاب به په جاهلیت کې د خلکو جرګې او فیصلې کولې. خطاب هغه انسان و د عمر رضی الله عنه پلار چې ده به سفارتکاري کوله. لکه دې وخت کې د یو دوو ملکونو منځ کې یو دوو قبیلو منځ کې څه مسله راشي، نو خلک په سفارتکارۍ کې څوک لیږي چې هوښیار سړی چې خبره جوړولی شي، چې ستا خبره وړي، چې ستا په خبره هم پوهیږي، او چې هلته یې وایي نو چې صحیح ووایي، او چې د هغوی خبره کېږي جواب هم صحیح ورکړي، او چې د هغوی کوم پیغام دی هم تاله صحیح راورسوي.
په سفارتکارۍ کې څوک قمقل سړی نه لیږي چې په خبره نه پوهېږي، نه ستا په خبره پوهېږي او نه د مد مقابل په خبره پوهېږي او د سمولو په ځای خبره ښه ورانه کړي. په سفارتکارۍ کې همیشه هغه دماغ والا خلک لیږي چې د هغوی دماغ ډېر اعلی دماغ وي، هوښیارتوب یې او بصیرت یې ډېر په اعلی پیمانه کې. نو د دې خاندان به سفارتکاري کوله. د جاهلیت په زمانه کې د عمر رضی الله عنه خاندان ته دا اعزاز میلاو. بل اعزاز د دې خاندان دا و چې تعلیم یافته و. په جاهلیت زمانه کې ډېر کم خلک داسې و چې هغوی لیکه پړه و، هغوی به لیکل لوستل کولی شو. په هغه لږو خلکو کې یو خاندان د بنو عدي و چې دا ډېر تکړه خاندان و، ویښ خاندان و، زړور خاندان و او په لیکلو لوستلو باندې ښه پوهېدل. نو دې وجې نه د قرآن کریم چې کوم هغه زمانه کې کله به د ونو په هغه پوستکو باندې لیکلو او کله به په اوراقو د پاڼو باندې لیکلو، غټ غټې پاڼې چې به په هغې به لیکلو، کله به په ګټو باندې لیکلو. ډېر کم کوز به چېرته هغه زمانه کې کاغذ میلاوېده چې به یې لیکل. قرآن کریم به په هغې لیکلو بیا به یادو. او د دې مثال چېرته د افریقې د ملکونو د ویډیوګانې هم کتلي که نه هم دي کتلي. په دې زمانه کې هغوی په تختو باندې قرآن لیکي، تختو باندې موږ چې به ماشومان وو هغه تختې به سکول کې لیکلي، قرآن پې لیکي او هغې مخې ته نیولي مدرسو کې او حفظ تې کوي. چېرته دا منظر کتلی که نه؟ بعضې د مغربي ملکونو او د افریقې د ملکونو چې کوم دی ډېر غربت دی د هغوی په مدرسو کې نن هم دا کار دی. استاد ورته د قرآن کریم نه سبق چې ورکړي په تختې ولیکي او بیا هغې ته ګوري، هغې نه لګیایي حفظ کوي په دومره سختو کې، په دومره تکلیف کې. نو په هغه زمانه کې به دا طریقه وه. نو دوی په خپل کور کې سعید بن زید رضی الله عنه د خپل کور والا سره به یو ځای د قرآن کریم تعلیمات هغه به یادول او د هغې تکرار به یې کوو. او دا سعید بن زید رضی الله عنه هغه خوش قسمته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې لسو صحابه کرام رضی الله عنهم ته د جنت زیری ورکړی، عشره مبشره چې ورته ویلی کېږي. نو په هغې کې یو دا خوش قسمته انسان د صحابه کرامو دشمنان را لګېږي، دې حدیث سره سخت بغض دی. دا بعضې د ځان نه قلقله خان جوړ کړی، بس په حدیثو نقدونه او جرح یې کوي لګیایي او په ډېر کوشش یې کړی چې دا حدیث ضعیف دی او دا صحیح نه دی. شیخ البانی رحمه الله په تخریج ترمذي کوي دا بالکل صحیح روایت دی او دا روایت د همدې صحابي نه هم نقل دی سعید بن زید رضی الله عنه نه چې کله د لس صحابه شمارل ځان یې پکې ونه شمارلو، نور نومونه یې واخسته او لسم چې کله د ده نوم راغو نو ده وویلې ولو شئت لسمیت العاشره، که خوښه مې شي د لسم کس نوم به م درته واخلم. ونه یې خسته. نو چا ورته وویلې چې من هو، هغه څوک دی؟ فسکته دی غلی شه، د خپل نوم یې نه اخسته چې ما ته نبي علیه السلام جنت زیری را کړی دی. ځکه صحابه کرامو رضی الله عنهم کې دا یو عجیبه کمال و چې سره د اوچته مرتبه به ورته میلاو خو د خپله مرتبه به یې بیا هم پټوله. د الله رب العالمین هغه خوف پکې دومره ډېر و، هغه خشیت پکې دومره ډېر و، تقوا یې دومره ډېره وه. زموږ په شان نه و چې دومره عمل هم کړی نه یو بیا ټولې دنیا ته ښکاره کوو، غټې غټې دعوې کوو چې موږ دا کړي او دا کړي. هغوی به داسې وو د خپل اعمال هغه به یې پټول، خپله مرتبه به په هغې به فخر او غرور نه کولو الا دا چې شدید ضرورت به راغی نو بیا به یې د هغې تذکره کوله او هغه شریعت اجازت ورکړی دی. لکه یوسف علیه السلام هم په وخت د ضرورت کې ویلي بادشاه ته یې ویلې چې خامخا عهده راکړې نو ما په خزانه باندې مقرر کړه، ځکه قحط را روان وکړه. په زړه کې د خلکو خیرخواهي وه چې قحط را روان دی چې بیا زه صحیح راشن تقسیم وکړم، ځکه داسې وخت کې خلک اکثر ظلم کوي، غله پټوي، په بلې کې خرڅوي، نور قسمه قسم غبنونه کوي. په داسې وخت کې هلته علما لیکي د هغه آیت د لاندې سوره یوسف کې چې کله ستا علم ښکاره کولو ته ضرورت راغی دغه وخت کې بیا ته نه ګناهګارېږې، خپله مرتبه ښکاره کوې. زه ښه پوهېږم، ما سره د دې خبرې ښه علم دی، زما نه پې څوک ښه نه پوهېږي، داسې بیا ویلی شي. او داسې صحابه کرامو بعضې موقعو کې کړي چې کله به ضرورت راغی د یو مسلې او هلته به د علم ښکاره کولو ضرورت و، د دې خطره به وه چې دا مسله خرابه نه شي په خلکو، نو بیا ډېرو صحابو دا ویلي چې زما نه هېڅوک په دې خبره ښه نه پوهېږي، دا به بیا ویلي. عثمان رضی الله عنه په هغه وخت کې ویلي چې کله یې پې اوبه بندې کړلې د هغه کوی چې عثمان اخیستی و رضی الله عنه په خپلو پیسو نبي علیه السلام جنت زیری ورکړی، هغه مسجد نبوي چې هغې له ځمکه اخیستې وه د
په جنت کې ځان له محل جوړ کړی او هغه آباد کړی او نور داسې کارنامې کړی وې نو چې کله یې محاصره کړو باغیانو په دیوال راښکاره شو ویې ویلې چې زه هغه انسان یم چې ما دا کار کړی ما دا کار د فخر دپاره نه ویلې خو دغه ظالمانو د منې کولو دپاره چې الله نه ویرېږئ ما له څنګه نقصان راکوئ تاسو الله نه یریږئ چې نبي علیه السلام ما ته د جنت زیری راکړی دی دغه کوم کوی اوبه هم چې راباندې بندي کړي دا ما اخیستی او په دې ما ته نبي علیه السلام د جنت زیری راکړی غرض مې دا دی چې ضرورت راشي نو بیا خپل یو مرتبه سړی ویلی شي هغه ټایم کې فخر او غرور مقصد نه نو ده دا وویل یاره که مې خوښه شي زه به دغه لسم نوم واخلم خو نه اخلم نو ملګرو ته چې نه دغه نوم واخله نو یو ساعت خاموش شو بیا یې ویلې هو سعید بن زید هغه کس چې دی سعید بن زید دی یعنې زه یم چې نبي علیه السلام په یو مجلس کې موږ ته د یو کس نوم واخست او ویې فرمایل فلانیه 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 تاسو جنتیان او دا حدیث عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه نقل له هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلي في الجنه وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة دا لس صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړل نمونه ورته واخست چې دا زما د جبې نه د جنت زیری واخل د جنتیان صحابه دي څومره خوش قسمتي ده قسم په الله سړی وایي چې په دې دنیا کې ماته ډوډۍ هم نه میلاویږي او اوبه هم په تکلیف راته میلاویږي او لوږې او تندې دې وي خو چې په دنیا کې انسان ته د جنت زیری میلاو شي ته جنتي والله چې دا انسان په تکلیف کې نه دی دا په مزو کې دی همدا وجه وه چې د صحابه کرام رضی الله عنهم د جنت د دې شوق د وجې نه په ځان باندې به دا تکالیف تیرول مشکلات به تیرول امتحانات به تیرول ناشنا ناشنا او دا هغه صحابي دی سعید بن زید رضی الله عنه چې د حبشو ته هجرت نه دی کړی ګوره حبشې ته هجرت عمر رضی الله عنه هم نه دی کړی ګوره دم نه دی کړی د کور والا هم نه دی کړی مخکې چې تاسو صحابه واقعیت اورېد تاسو پکې دا واورېده چې صحابه حبشې ته لاړه ځکه مکه کې حالات خراب شو او بیا د حبشې نه بل هجرت مدینې ته کړی خو دا خاندان مضبوطو تاسو ته مخکې ما وویلې مشرکانو به هم سړي سړي ته کتل چې څه لږ به کمزوری ورته ښکارېده په هغه به ظلمونه ډېر کول او چې داسې به لږ د خاندان نه مضبوطو نو په هغه به چې ورتله ظلم به یې کوو خو بیا هم لږ سوچ به یې کوو ورته دا خاندان مضبوط خاندان په دې وجه باندې په دې ډېر ظلمونه مشرکانو نشو کولی په نسبت د دې نورو صحابو چې هغه یا کمزوري یا غریبانانو نو په دې وجه باندې د حبشې ته هجرت نه دی کړی د عمر رضی الله عنه سره یو ځای په ملګرتیا کې هجرت کړی دی چې تقریبا عمر رضی الله عنه کله هجرت کوو تاریخ کې هغه 60 صحابو نومونه درج دي 60 کسان دي چې کله عمر رضی الله عنه مدینې ته تلو هغه ښکاره هجرت کړی نورو صحابو پټ هجرت کړی هغه ښکاره هجرت وکړو دا مو سره ملګری دا اوخی سعید بن زید رضی الله عنه خورې مو سره وه د ده چې کومه ښځه وه د سعید بن زید فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها او ورسره نور کسان هم تقریبا د 20 کسانو قافله چې عمر رضی الله عنه یې مشري کوله دوی د مدینې هجرت ښکاره کړی نور صحابه چې تله پټ به تله د مکې مشرکان دومره ظالمانو چې یو مسلمان به ښکاره هجرت ته هم نه پرېښوده دومره ظلم چې لکه دلته یې پې ظلم کوو خو چې څوک به پوه شو چې یاره دی هجرت کوي بل ځای ته ځي یاره بل ځای کې به دوی ځان مضبوط کړي ځکه د دوی په دې خولو کې اثر دی اعمال یې د نیکۍ او د تقوا دي چې خلک ورته ګوري چې متاثره کېږي دا به بل ځای کې ځان له ملګري پیدا کړي دا قانون دی چې انسان کله نیک وي متقي وي پرهیزګار الله رب العالمین د هغه مینه د خلکو په زړونو کې ورچوي نیک عمل به ته کې نه به د چا له پیسې ورکړي نه به د چا سره څه بل څه یو ښېګړه کړي خو یو نیک عمل به وکړي په سنتو به عمل کې اخلاق به د دین مطابق وي عبادت به د سنتو مطابق وي الله رب العالمین به تا نه خلک متاثره کوي دشمن به هم کله صفت کوي چې واقعي دشمني په خپل ځای خو سړی کمال والا دی کمال دې څوک بیا رد کولی نه شي نو په دې وجه به هغوی ظلمونه کول قسمه قسم ظلمونه څوک به هجرت ته هم نه پرېښوده نو چا به چې هجرت کو پټ هجرت به کو یو واحد عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې دا اوښې هم ځان سره ملګری کړو او خور یې ځان سره ملګری کړه او نور ملګري مو سره تیار شو ځکه زړه یې ډاډه شو چې عمر رضی الله عنه زړور دی د سره به ځو نور صحابه پټ پټ لاړه دوه دوه درې درې ځان له ځان له مدینې ته به تله ځان به رسو عمر فاروق رضی الله عنه هغه انسانو
چې کله یې د هجرت اراده وکړله نو دی راغو او په کعبه کې ودرېده په مسجد حرام کې اول یې طواف وکړو ځکه طواف د جاهلیت د زمانې نه مشرکانو به هم کوو د مسجد حرام خدمتونه به هم کول الله یې منلو مشرک وایي دی ته چې الله مني خو د الله صفات یې نورو باباګانو له ورکړي مشرک دقې ته وایي مشرک دې ته نه وایي چې الله نه مني بعضې خلک وایي تاسو هغه چا ته مشرک وایي چې الله مني وایي مشرک هم دغې ته وایي چې الله مني چې الله نه مني مشرک نه دهري وي هغه بل شي هغې بل نوم دی مشرک وایي دی ته مشرک من الله سره شریک جوړونکی الله مني خو بل هم د الله صفت ورکړی دی ته مشرک وایي نو طواف یې وکړ عمر رضی الله عنه او طواف نه بعد یې توره راویستله بربنډه یې کړله او ویل یو ضروري اعلان واورئ اعلان څه دی وایي زه د خطاب زوی هجرت کومه مدینې ته ځم د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په حکم باندې او د الله حکم موږ ته شوی دی تاسو خو به ډېرو مسلمانانو ظلمونه وکړل او جاري دي ستاسو ظلمونه څوک هجرت ته هم نه پرېږدئ زه خپله اعلان کوم چې زه هجرت کوم او زه مدینې ته روانېږم که په تاسو کې کم کس کې دا جرأت وي چې عمر د خطاب زوی ایثار کړي بس مخې له دې راشي او غواړي چې خپله ښځه کونډه کړي خپل بچي یتیمانان کړي او خپل ژوند د خپل لاسه ختم کړي نن ما دا فیصله کړې ده که زه چې ایثار کړم نو دا به زما د تورې د لاندې ختمیږي خو دا خبره چې وکړله خلکو مخکې نه د عمر رضی الله بهادري شجاعت په مکه کې معلوم و په دې وجه باندې د هغه مخې ته څوک رانغه همدا وجه دا کم کسان ورسره ملګري وو هغوی ته هم چا څه نه شو ویلی ځکه چې کمانډینګ یې عمر کول مشر چې د کله تکړه و قیادت د مزیدار و نو د هغې د وجې نه الله رب العالمین ستا حفاظت هم کوي په دې بنا باندې مشرکان هغه وروسته شو چېرې دا خو بلکل د فیصله کړې ده بلکل خلک وایي سر نه دنګلي سر نه سړی ودنګي بیا خو څوک مخې له نشي راتللی نو په دې بنا باندې مشرکانو باندې رعب پرېوته عمر رضی الله عنه د ځان سره دا قافله د 10 کسانو روانه کړله او لاړو مدینې ته ځان ورسولو هجرت یې وکړو ښکاره هجرت نو په هغې کې ورسره د دې واقعې د بیانولو غرض مې دا و چې په دغې کې ورسره دا خپل اوښ یم دی دا سعید بن زید رضی الله عنه چې د عمر رضی الله عنه نه د عمر رضی الله عنه نه مخکې ایمان راوړی او چې کله بیا او د وجې نه عمر رضی الله عنه بیا ایمان راوړی او د کور والا چې د عمر رضی الله عنه خور ده د هغه د اسلام واقع رستو راځي خلاصه یې دا ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ډېر جلال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قتل پسې را روان روزانه به دا خبرې کېدلې یو سړی پیدا شوی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو دې سړي فساد خور کړی دی لانجې جوړې کړې دي یو کورنۍ کې لانجې یو جګړې جوړې کړلې او مکه کې انتشار جوړ کړی دی او زوی د پلار سره یې وجنګول او ښځه خاوند سره ورور د ورور سره ځکه چې ښځه به یې مؤمنه وه خاوند به یې کافر خاوند به ایمان راوړی ښځه به یې کافره وه یو ورور به مؤمن و بل به مشرک نو بس دا لانجې روانې وې په مکه کې یاره دا ټوله لانجه د جوړه کړې ده دا خبرې به کېدې نو عمر رضی الله عنه ویل روزانه بس خبرې کوئ یاره کار خو نه کوئ زه ځم نن کار کوم وایي څه کار کې به دا سړی ختمو و چې دی ختم کړم به دا قیسې به یې له ختمې شي الله اکبر حق سره مقابله کول د دې مثال دا د علما وایي لکه یو چیلی راولګېږي او هغه وایي زه دې غر سره ډغرې وام او دا غر د دې ځای نه ختمومه نو غر ختمولی شي غر نشي ختمولی خپل ښکر به مات کړي او اخر به دا خپل سر هم پکې بایلي د حق مثال د غر دی د مضبوط غر د دې مقابلې نه کېږي دا قمقل خلک چې د قرآن او حدیث او د حق په مقابل کې راپاسېږي په مختلفو طریقو باندې د دې مقابلې کوي لګي یا کنځلې کوي دلیل ورسره نه یا خرافات یا غلط نمونه اخلي دا پلانین دی پلانین دا د هرې زمانې دستور دی داسې کېږي دې نه به سړی نه پریشانه کړي نو عمر رضی الله تعالی عنه د غر سره لګېره ډغره وهي فکر یې نشته دی چې آیا واقعي زه دا انسان ختمولی شم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره خو الله وعده کړې ده هغه سره خو الله وعده کړې چې زه به تا په دې ټولو خلکو غالب کوم او دا ستا دین به غالب کوم لیظهره علی الدین کله وعده ورسره شوې چې الله تعالی به دا حق دین په ټولو دینونو غالب کوي نو هغه خو څوک نشي ختمولی په ډېر جلال کې را روان دی په لاره ورته یو صحابي مخې ته ورغو هغه ورته څنګه یا ابن الخطاب ډېر غصه او جذباتو کې روان د خطاب زویه څه چل دی
ویل یاره دا خلک دا خبرې کوي او دا قصې شروع کړي دي دلته دا چې کوم کس پیدا شوی دی او دا محمد دی صلی الله علیه وسلم وایي زه پیغمبر یم او زمونږ د پلار نیکه عقلونو ته د غلطۍ نسبت کوي چې لکه زمونږ پلار نیکه نه پوهېدل چې د دې لات څخه صاحب عبادت یې کوو د هوبل شهید دربار لتله منات بابا لتله عزا ابۍ له بتله دې دربارونو له او دی وایي چې نه دې دربارونو له مه ځئ دې باباګانو له مه ځئ دې ابۍ له مه ځئ که پیر ابۍ ده او که پیر بابا دی دې له مه ځئ د یو الله عبادت کوئ د یو الله بندگی کوئ د یو الله په نوم نظر منښته کوئ یو الله عالم الغیب دی یو الله د خیر او شر مالک دی شرک مه کوئ د الله نه غیر بل چاته آواز مه کوئ بل چا نه مدد مه غواړئ دا څه مسلې دي دا مسلې خو موږ مخکې نه وې اورېدلې د پلار نیکه نه لانجه جوړه ده په مکه کې زم چې نن یې ختم کړم هغه ورته وخندل ویل هغه ته نشي ختمولی هغه سره ډېر زمري زمري صحابه دي خپل ملګري دي هغه ته چې ته ور رسېږي ته به هغوی ختم کړی خو تا ته د خپل کور پته شته وایي کم کور وایي ستا د اوښې او ستا د خور وایي ولې څه چل دی وایي ستا اوښې سعید بن زید او د هغې کور والا چې ستا خور د فاطمه هغې هم ایمان راوړی دی الله اکبر بس بیا خو تی نبي علیه السلام هېر شه که نه بس بیا هغې پسې ور روان شه هلته ور روان شه دا ښه زما د کورنۍ خلک ترې متاثره شوي او هغې ته خو د نبي علیه السلام طرف نه هدایات و چې خپل ایمان بلا نه ښکاره کوي ځکه دی خبر هم نه دی تر هغه پورې چې الله تعالی اعلان نه و کړی په قرآن کې چې اوس ښکاره دعوت اجازت دی 3 کالو پورې خفیه دعوت و خفیه یو کس به ایمان راوړلو دې دپاره چې قوت برابر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره د دنیا اسباب او ترتیب استعمال کړی نو په دې بنا باندې چې دی کله هلته ور روان شو نو وایي د دې کور نه د دننه نه د قرآن د تلاوت اواز راتللو ځکه هغوی ناستي لګیا دی یو صحابي ورسره بل هم دی په دې موقع کې او خپل منځ کې د قرآن کریم تکرار کوي او دغه درس کوي او دغه سبق یادوي الله په دنیا کې په مخ د ځمکه د آیات ساته د ټولو نه ښایسته خلک هغه دي چې د الله کتاب ته کیني قرآن ته کیني او د هغې په ترجمه ځان پوهېږي صحابه کرامو اول قرآن زده کړو د هغې ترجمه یې زده کړله دې وجې نه بعضې خلک په یو روایت باندې غلطیږي مغالطه کې پرېوځي چې بعضې صحابو نه د الفاظ نقل دي چې تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن موږ اول ایمان زده کړو بیا هم قرآن زده کړو نو بعضې خلک څه قرآن درسونو ته وایي مه کښېنئ جي وایي زموږ خو چې کوم دی موږ دا غټې خبرې دي او مثال یې د غټې غوښې دی د ځان نه ماشوم جوړ او زموږ مثال خو د ماشومانو دی کچک المیم دي غټه غوښه راله بدېږي نو قرآن درس ته نه کښېني نور خلک هم ترې منې کوي بل کتاب چېرته غریب د ځان سره راخستی او هغې نه قیسې کوي او هغې نه لګیا څه وایي پوهېږي هم نه چې خبره سمه ده او که ورانه ده او سند یې سم دی او که نه دی خو بس لګیا غریب هغه د الله کتاب چې صحابه اول ایمان عقیده دعوت ټول اصول د ژوند د هغې نه زده کړي دا غریب باندې مرګ راشي د هغې نه خبر نه شي هلکه ته ایمان پېژنې د الله باندې والله که ته ایمان وپېژنې په قسم سره درته وایم د منبر د پاسه د جمعې ورځ ده ولاړې په الله مې دې قسم چې قرآن ته کښېننې چې ته ایمان ونه پېژنې په قسم سره ته خو د دې جملې معنا وپېژنه لږه چې دې جملې څه معنا ده چې دا بعضې خلکو نه به تاسو اورئ چې لږ د دې په مطلب تاسو پوه شئ او سبا یې بیا پې پوه او جواب کولی شئ د دې خبرې دې څه مطلب دی چې صحابه وایي موږ اول ایمان زده کړو بیا هم قرآن زده کړو او دا غریب به لګوي ټول عمر ایمان زده کوو ایمان زده کوو ایمان دې زده نه کړي په شپېته کالو کې حتی چې مرګ پرې راشي داسې خو نه ده د دې مطلب باندې ځان پوه کړه د دې مطلب دا دی چې موږ اول اجمالي ایمان راوړو زما په خبره پوه شوې که نه اجمالي معنی مختصر ایمان هم راوړو دا مو پېژندل چې الله زمونږ رب دی زمونږ اله دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ څه دی رسول دی تعلمنا الایمان معنا دا اول موږ ایمان زده کوو معنا اول مختصر اجمالي ایمان راوړو د شهادتینو اقرار مو کړو د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله د الله توحید او د نبی علیه السلام رسالت باندې اول پوه شو ثم تعلمنا القرآن بس بیا هم ډایرکټ قرآن زده کړو نو په قرآن کې هم تفصیلي ایمان زده کړو دا ټکی ورسره یاد کړه په قرآن کې هم څه زده کړه تفصیلي ایمان اجمالي ایمان هم په دغه موقع کې زده کړو چې کله هم کلمه ویله د کلمې ویلو په وخت کې زمونږ ایمان اجمالي و په تفصیل نه پوهېدلو خو صرف دومره مو ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا واشهد ان محمدا رسول الله دې ته اجمالي ایمان وایي تعلمنا الایمان معنا دا ده چې اول هم اجمالي ایمان زده کړو هغې نه بعد هم ډایرکټ قرآن شروع کړلو بیا به ډایرکټ قرآن شروع کې قرآن له به ټیمونه نه ورکې چې صبر کوه او لا مونږ ایمان نه دی ایمان د کوم ځای نه زده کې
چې قرآن ته کښېننې والله که ته ایمان هم پېژنې چې د ایمان په معنا هم پوه نه شي چې ایمان وایي څه ته دې وجې نه اول نمبر باندې به ایمان د قرآن نه زده کړې نو صحابه کرام رضی الله عنهم نبی علیہ السلام دا ټیمونه نه دي ورکړي چې صبر کوله ابتدا د قرآن لا تاسو مه وایئ او بعضې خلکو د قرآن نه د منې دپاره د انګریزانو په دور کې انګریزانو ایجنټان مولیان پیدا کړي دا ټاسک یې ورکړی چې دا خلک زمونږ خلاف همداسې راپاسېږي په دې بر صغیر کې جهادونه کوي دا خلک منې کوي چې دا د انګریزانو خلاف جهاد نه کوي نو په څه بیا منې کوي دې قرآن نه منې کوي انګریزان ورته نو قرآن نه منې دپاره هغوی څه ویلې مولیانو به ویلې خیال کوئ خلکو د قرآن ترجمې به ګوره نه کوئ قرآن ته به نه کښېنئ ترجمو ته به صرف تلاوتونه او ختمونه کوئ ځکه هغوی کې خو د هغه پیسې وي که نه ګټه وه که نه ختمونه مولیان صاحبان کوي بس خمه د الواګانې پې خوري پیسې به پې اخیستې چې په ترجمه پوه شو بیا هغه ستا هغه بیا الوا خوري او یا تعالی الوا پخی هغه خو بیا سم ایمان وپېژني عقیده توحید وپېژني هغه خو بیا ته نشي دوکه کولی په دې خبرو باندې نه یې به ویلی چې ګوره خیال کوئ ګوره د قرآن دپاره 14 علمونه پکار دي قرآن ترجمې به ګوره امي سړی نه کوي تر دې پورې چې علماو ملګرو موږ ته ویلي دا مشران پخواني علما چې دي وایي موږ ته به زه په بیاړ کوهستان کې یو اجتماع و هلته یو مولوي صاحب دا خبره وکړه کوهستان کې د دیر کوهستان د کمراټ چې کومه لاره هلته اجتماع یو مولوي صاحب ویلې سپین ږیری عالم دی مشر سړی وایي موږ په مدرسه کې راته به مولیانو استادانو هغه وخت کې ویلې چې خیال کوئ ګوره به دقه خلاصه او قدوري او دا د فقه چې کوم یو څو کتابونه دي دا به وایي قرآن ته کښېننئ که نه بې ایمانه به شئ په قرآن باندې به کافر شئ قرآن به نه زده کوئ مونږ به یې منې کولو ځکه هغه زړه کې غلا وه او په خپله هم پرې نه پوهېدل چې مونږ ته یې ښودلی وی قرآن په خپله هم پرې نه پوهېدل دا خو الله رب العالمین څه علما پیدا کړه الله رب العالمین دې قبرونه د نور نه ډک چې په دې معاشره کې د قرآن د درسونه دا ماحول یې جوړ کړو او دا خلک یې د الله په کتاب باندې پوهه کړه شاه ولی الله صاحب چې اولنۍ ترجمه د قرآن وکړه په فارسۍ کې تاریخ وګورئ شاه ولی الله صاحب اول د قرآن ترجمه کړې ده په دې بر صغیر کې په فارسۍ ژبه کې ټولو مولیانو پې په هغه وخت کې کفر فتوا ولګول ولې د کفر کړه خو هغه ټایم کې دا فارسي دا سرکاري ژبه وه نو خلک پې پوهېدل لکه اوس چې زمونږ قومي سرکاري ژبه اردو ده نو په اردو کې چې کوم اخبار یا څه راځي موږ ټول پې پوهېږو نو مولیان د دې نه ویرېده چې شاه ولی الله خو په قومي سرکاري ژبه کې قرآن خلکو ته ولیکل اوس خو پې هر سړی پوهېږي هوښیار به شي نو مولیان د خپل اغلا د پټولو دپاره راپاڅېده شاه ولی الله باندې کفر فتوی ولګل شاه ولی الله کافر شوی دی ولې هلوی قرآن یې په فارسۍ کې ولیکل الله اکبر داسې ورپسې بیا چې کوم علماو د قرآن تحریک شروع کړی دی هغې باندې د هغه دور مولیانو فتوی کړي او دا وګوره امیانو ته قرآن ښایي امیانو ته پښتو کې وایي قرآن وایي دا وګوره وایي پښتو کې قرآن وایي خلکو ته سبحان الله دا یاد ساتئ دا څومره چې تاسو د توحید دا بهار ګورئ دا خلکو عقیدې سمې شوې شرکونه یې پرېښوده والله دا د قرآن د درسونو برکت دی دا یاد ساتئ زمونږ خپله دا علاقه دا رشید کړی مونږ به واړه واړه زه اوس هم دعا کوم زمونږ ترجمې استاد چې یادېږي عبدالرحمن مولوي صاحب الله دې قبر د نور نه ډک هغه دا ترجمه په دې علاقه کې شروع کړله د الله کتاب یې شروع کړه مونږ به واړو پنځم کې زه ما د قرآن ترجمه پنځم کلاس کې شروع کړی الحمدلله ما ته به یو آیت ښوده لګیا دا خو د قرآن چې ونه وی په توحید او په ایمان نه پوهېږي دا یاد ساته نو صحابه کرامو د دې جملې په مطلب پوه شوئ که نه چې تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن معنا دا اول مونږ اجمالي مختصر ایمان زده کوی نه کلمه مو ویله بیا تفصیلي ایمان هم د قرآن نه زده کړو تفصیلي ایمان او د الله صفات او احکام او حلال او حرام دا ټولې خبرې هم بیا په قرآن کې زده کړې که چېرته قرآن د امیانو دپاره نه وي د عوامو دپاره نو د عمر رضی الله عنه دا اوښې خو امي دی که نه او دا خور خو یو زنانه ده چې سعید بن زیاد هم ایمان راوړو کور والی نبی علیه السلام ورته ویل چې صبر کوئ تاسو ته قرآن ویل نه دي په کار لږ صبر به کوئ او 14 علمونه وکړئ 14 کاله پس به بیا شروع کړئ نه څنګه به چې یو صحابي ایمان راوړلو فورا به قرآن شروع کړو په کور کې به د قرآن درس کېده دا تاسو ته یو دعوت در کومه زما محترم ورونو او چې کومې خویندې ناستې دي بیان ته چې د قرآن ترجمې په خپلو کورونو کې شروع کړئ والله برکتونه به وینئ قسم په د قرآن په دې خوند به پوه شئ اخیری خبره کوم زما یو ماما اوس وفات دی الله دې وبخي ما سره 3 کاله د قرآن دوره کړې وه او چې درس کې به ناستو ما ته مخامخ کېناست دې هلکانو له به خوب هم ورتلو هغه به نیغ ناست یو څو باباګانو به نیغ ناست یو به کې زموږ د دې شکرالله به چې کوم دی د دې والد صاحب اب هم نیغ ناست یو زموږ د لال محمد صاحب والد صاحب اب هم نیغ ناست سپین ږیري ده
او دا زما ماما مخامخ به ناست وروستو یې بیا چې کله یې ما سره قرآن ترجمه کړ ټول عمر تجارت او دکانداري کاروبار یې کړی نو بیا یې زما والدې صاحبې ته ویل چې یاره خورې دې قرآن کې خو عجیبه خبرې دي موږ خو تش تلاوتونه کول موږ ته خو پته نه وایي دې کوم غټې خبرې دي دا د توحید مسله بار بار بیانېږي دا احکام دا واقعات د پیغمبرانو دا د جنت او جهنم خبرې او دا عظیم عظیم عجیب موضوعات په دې قرآن کې بیانېږي یاد ساتئ د الله د کتاب خوند چې چا نه یې څکلی هغه د ایمان خوند نشي څکلی شیخ عبدالسلام رحمه الله به فرمایل وایي په رستم کې به ما د قرآن درس کو یو سپین ږیری بابا به مې خواته ناست او ژړل بیا ډېر زیات سلګۍ به والي وی آخر میں تیه ورس تپوس وکړو چې ټیک د قرآن ته سړی ناست دی ودې ژاړي دا ښه خبره ده نبي علیه السلام فرمایي قرآن لولئ وژاړئ که نه د ژړا انداز جوړ کړئ په غمګین انداز یې وایي خو ته ډېر زیات ژاړې دا څه وجه ده هر وخت یې سلګو نیولې وایي هغه راته چې شیخ صاحب په تیر عمر پسې ژاړم چې ږیره مې سپینه شوه نو پوه شم چې په قرآن کې دومره کمالات اوس راته پته ولګېده دې قرآن په مطلب چې تا په پښتو کې موږ پوه کړو چې دې قرآن کې کم کمالات دي موږ خو تش تلاوتونه او ختمونو له زور ورکړی موږ خو ټول ژوند ضایع کړو په دې تیر ژوند پسې زه ژاړم په خپله زندګۍ پسې ژړا کوم چې هغه زمانه ضایع شول نو مخکې له دې نه چې دا ژړا بیا موږ د مرګ په وخت کې وکړو الله مکه او ارمان په دې قرآن پسې کوو په کار دا ده چې نن الله موږ له وخت راکړی دی موږ تاسو په کار ده چې د قرآن کریم د درس لپاره قرآن کریم ترجمې دپاره ټیم وباسو او دا سپین ږیري هم د قرآن ترجمه شروع کوي چا چې لفظي قرآن ویلی دی چې نه دی ویلی لفظي قرآن شروع کوي په دې خپل عمر کې اوس یې شروع کوي څه تلي راغلي نه دي الله رب العالمین به تاسو له د دې بهترینې بدلي درکړي او لوی او عظیمه فایده دا ده چې د ایمان هغه نور انسان ته میلاویږي دا واقع مې ذکر کوله چې عمر رضی الله عنه بیا راغی دا څه بنګار هم کوو بنګار یې ورته ویل څه بنګار یې ویل څه خو نو هغې ته خپله خبره پټوله اخر چې په اوښ یې م راکېښوده په دې سینه ورته کېناسته زورور سړی او چې هغې ښه ګزارونه یې پرې وکړه ښځه یې راغله د خور هغې ته خلاصوه د خپل خاوند نو په هغې را باندې کړه او داسې ګزار یې د خپلې خور له په سر باندې ورکړه چې د عمر رضی الله لاس کې څه شی و په هغې وواله د هغې د لاسه د هغې هغه وینې په مخ باندې را روانې شوه نو په دغه وخت کې ورته د خور ویلې په الله مې د قسم چې ته هر څومره تشدد وکړې ما ایمان راوړی او مسلمانه شوی بس صفا درته ویل نو په دې وخت کې د عمر رضی الله یخ پخ کېناست د دې وجې نه چې دې خور به د ده ډېر ادب کولو او اوسه پورې د خور چېرته د دې په مخ کې تیزه خبره نه وه کړې په فکر کې پرېوته چې تا څنګه چل دی ما له دې خور داسې جواب راکړه تا څه خبره ده نو چې کېناسته یو ځای کې چې ویې کته صحیفه پرته وه چې کوم کې قرآن لیکلی شوی ویل دا څه شی دي هغې ورته ویل دا د الله پاک کلام دی وایي دا زه راخلم ځکه په تعلیم خو یې وپوهېده پې وایي نه ته لا پلیتې لاړ شه اول ځان پاک که بیا ته دا راواخله چې دې کې څه دي نو چې کله یې راواخسته د سورې طه آیتونه یې ولوسته او دې نه بعد یې وایي تپوس وکړو چې په دې وخت کې محمد چېرته دی صلی الله علیه وسلم یا را روان شو د نبي علیه السلام په قتل پسې او یا چې قرآن ولوسته فورا یې ویلی وایي دا د الله کلام دی د انسان داسې کلام نشي کېدلی ځکه خو زه خو تعلیم یافته یم ما خو قسمه قسم د بلاغت او فصاحت اشعار او کتابونه لوستلي خو دا فصاحت ما په یو ځای کې نه دی کتلی او بیا حتی چې د نبي علیه السلام مخې ته روان کړو او بیا ایمان راوړلو او دغه واقع خپل ځای کې راځي انشاءالله تعالی خو دا د دې سعید بن زید رضی الله عنه د واقع په ضمن کې ما ذکر کړله چې د ده د وجې نه او د دې د کور والا د وجې نه د عمر رضی الله عنه د خور د وجې نه هغه ایمان راوړ کله کله زنانه په اسلام کې داسې یو لویه کارنامه وکړي چې هغه لوی لوی سړي نشي کولی الله رب العالمین دې د صحابه کرام رضی الله عنهم محبت زموږ په زړونو کې واقع کړي الله رب العالمین دې د دوی د تابعدارۍ موږ تاسو له توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا بعض سوالونه خو داسې دي چې دا په لږ وخت کې نه دغه کېږي د جنګ جمل حقیقت وایي څه دی دا غټه قصه ده دا به انشاءالله چېرته بل وخت کې بیا مختصر د دې تذکره وکړو د الله په توفیق باندې
او بل دا ملګری وایي چې په ژبه باندې نیت شته او که نه په ژبه باندې نیتونه نشته دا نیت چې دی دا د زړه څیز دی نیت چې دی عمل القلب دی کښېنې دغلته کښېنه نیت چې دی دا عمل القلب دی دې وجې نه که یو انسان په ژبه باندې شل ځله نیت ووایي چې نیت مې کړی دی داسې او داسې او داسې د منځونو نیتونه څوک وایي څوک یې د روژې وایي وبصوم غد نویت من شهر رمضان دې پرېږدئ دې خو ما ته ګوره نو دا په احادیثو کې نه دي راغلي دا نیتونه په احادیثو کې نشته دې له ورکړه زه دې پرېږدم دا خطبه چې کېږي که نه بیا خلک نه ودرېږي صحیح ده که نه نو په دغه باندې په ژبه باندې نیتونه نشته دې وجه نه احناف علما هم دا لیکلي دي ملا علي قاري رحمت الله علیه نور علماو شیخ ادا عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه چې کوم په هندوستان کې د احنافو ډېر لوی عالم تېر شوی دی دې ټولو دا لیکلي دي چې په ژبه باندې نیت ویل دا بدعت دی دا نیت د زړه شی دی زړه کې اوس مثلا تاسو جمعې مانځله راغلي یې که نه ستاسو زړه کې دا ده چې اوس مونږ ودرېږو چې دا 2 رکعاته د جمعې د ورځې فرض مونږ کوو نو دا ولګو دلته ولګو او دا زه نه شکر حاجی صاحب لږ ما ته دعا کوو کښېنه الله دې هلته کښېنه دعا کوو حاجی صاحب دا خاره ختم شي الله به اجر درکړي انشاءالله تاسو کښېنه صحیح ده انشاءالله الله دې اجر درکړي ښه دا نور څه سوالات دي انشاءالله دا بیا را روانه جمعه کې ووایو بیمارانو دپاره وایي دعا وکوئ دا هم داسې لږه اعصابي تکلیف دی د دې بابا تاسو د دې علاقې والا به پېژنئ الله دې ورله شفا ورکړي الله یې صحت ورکړي او الله رب العالمین دې ټولو بیمارانو له شفای کامله ورکړي زما والده صاحبه بیماره ده او د هغې څه تکلیف دی اپریشن هم ورته تجویز کړی شوی دی هغې دپاره دعا وکړئ نور چې څومره بیماران دي که کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي الله رب العالمین دې ټولو له شفای کامله ورکړي الله دې ټولو ته روغ صحت ورکړي او دغه رنګه په دې ملک کې دا کومه بدامني روانه ده الله رب العالمین دې امن امان قایم کړي ټایم لږ واوړېده معذرت غواړم اخري دا یو خبره وکړم ذهن کې مې راغله پرون یو مولانا صاحب دی په دې نیټ کې هم ډېر بیانات راځي هغه توجه والا مولوي صاحب نوم یې دغه دی سردار علي اقاني صاحب نو په دې ملک کې مختلف مسلکونه دي مختلف فرقې دي هر سړی په خپل انداز خپل دعوت کوي زمونږ به ګوره د دې مختلف فرقو په منځ کې په مسایلو کې اختلاف شته دا پخوانه را روان دی خو دا اختلاف تاسو ته مخکې ما خطبو کې دا علمي اختلاف دی دا د دلیل خبرې دي موږ که په چا رد کوو یا بله فرقه په بله فرقه رد کوي یا دا مناظرې کوي نو په دې کې موږ دا بد اخلاقي نه خوښوو چې دا لانجې جوړې کوو کنځلې کوو بد اخلاقي دا اسلام موږ ته د اجازت نه راکړی نو د دلایلو اختلاف به وي خو د یو فرقې علما هم دا اجازت چاته هم نه ورکوي خپلو ملګرو ته چې ته لاړ شه د بلې فرقې عالم باندې یا حمله وکړه یا یې ووژنه یا په ډزې وکړه دا په اسلام کې نشته تاسو د دې سلفو کتابونه وګورئ په مختلفو فرقو کتابونه لیکلي زه لوی مثال د امام ابن تیمیه در کوم امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د 8مې صدۍ مجدد دی یقیني طور او هغه په یو فرقه نه ده پرېښې په ټولو یې ردونه کړي خو تاسو به یو ځای کې هم دا ونه ګورئ چې امام ابن تیمیه صاحب ویلي چې دې فرقه پسې توره راواخلئ ویې وژنئ جنګ ورسره شروع کړئ نه دا د دلایلو خبرې دي چې یو خبره خطا وه موږ به پرې رد هم کوو د دلیل په بنیاد خو دا چې کوم کار پرون شوی دی موږ پوره مذمت کوو او بیا عوامو له څه پکار چې قانون په لاس کې اخلا په علما باندې حمله کوه که د هغه سره د چا په کومه مسله کې اختلاف یو عالم دی ورله راولي یو مولوي صاحب دی ورله راولي یو دلیلو باندې به خبره ورسره وکړي داسې ده که نه ده دا خو د دلایلو خبرې دي دا په ټوپکونو او دا په حملو او دا په وسلو باندې نه ختمېږي دا مسلې بلکې دې سره نور هم خرابېږي او بلکې زه خو دا وایم چې دا د بل چا سازشونه دي دا په دې ملک کې نور سازشونه دي چې روان دي په دې طریقه باندې چاسې یو افراطفري او لانجه او غوبلې دا جوړې کړي الله رب العالمین دې د ټولو علماو حفاظت وکړي او حکومت نه هم دا درخواست دی چې د علماو د سکیورټي د مدارسو د تحفظ پوره هغې بندوبست وکړي دې باندې هغوی میټینګونه هم کوي ډېر کرته او لګیا یې دې دپاره خو دې دپاره عملي اقدامات هغه اوچتول پکار دي الله رب العالمین دې د ټولو علماو حفاظت وکړي او الله رب العالمین دې امن او امان زموږ په ملک قایم کړي صفونه برابر کړي